بعضې خلک اوس راپاڅېدلي که نه زما لور ده په دغه یونیورسټۍ کې زما پکې مور ده او ښکته ده او بره ده زه به اوس خپله لور خور دغه ته نه لېږم دغه یونیورسټۍ ته به یې نه لېږم یوازې دغه یونیورسټي نه نور هم ډېر شی داسې تعلیمي ادارې دي خو زه یم د معمولي غلط کار د وجې نه یو سیسټم نه دي بدنامول پکار څو ورځې مخکې داسې کار وشو په دې ملکن یونیورسټۍ کې د چکدره کې چې دا کومه یونیورسټي ده په هغې کې څه پروګرام منعقد کړی و یونیورسټۍ انتظامیې والا او په هغې کې بیا خلکو سره رقص مقص کاوه که نه هغه تاویږ را تاویږي هغه دغه به شان وزیریان دي که څه دي هغو ناشنا غونته وایي دا زمونږ کلتور دی او کلچر دی او ښکته دی په دغې باندې خبره نه کوم هغو دغه شی کړی و چې په هغه یونیورسټۍ کې کسان مسان راغونډ شوي د یونیورسټۍ چې څونه سټوډنټان وو جینکۍ وې هلکان وو ټول راغونډ شوي یو پروګرام منعقد شوی و په هغې کې بیا بعضې خلک تاو راتاو شو ګډای پکې وکړله او ماحول یې ځان له ګرم کړی و بعضې کسان ناست وو هغو تبلې مبلې وهلې وو بعضو شپېلۍ خولې ته نیولې وې بعضو یو څه کول بعضو بل څه کول نو دې ته اوس د یونیورسټۍ سټوډنټان د هلکان هم ولاړ دي او جینکۍ هم ولاړې دي څه باندې پوهېږي د دې نه ویډیوګانې وشوې جینکو سره هم موبایل یې ورسره ویډیوګانې کولې هلکانو سره هم موبایل یې ورسره ویډیوګانې کولې دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې رالې او د دې خبرې نه یو لوی باطنګړ جوړ شو څه باندې پوهېږي مولیانو ته موقع میلاو شوه مولیانو ته چې بایي په یونیورسټۍ کې ماحول ګرم شوی دی جینکۍ ورته چار چاپېره ورته جینکۍ هم ولاړې دي او هلکان هم ورته ولاړ دي او په منځ کې پروفیسران او استادان او هلکان او ګډ وډ ګډېږي تاویږي راتاویږي او دا ماحول یې ګرم کړی نو یو ملا یو شانته ټاپه ولګوله بل ملا بل شانته ټاپه ولګوله د دغې نه په مقابل کې بیا هغه خلک راپاڅېدل چې هغو وایي چې یاره دا پښتو چې کومه ده که نه دا زمونږ مورنۍ ژبه ده وایي دا زمونږ میراثي ژبه ده وایي دا مونږ ته په میراث کې پاتې شوې ده او د پښتو چې دا کوم کلچر دی دا وایي مونږ ته په میراث کې پاتې شوی دی د خپلو آباو اجدادو نه او د خپلو نیکونو نه دا مونږ ته په میراث کې پاتې شوی دی نو به هر حال دا رقص کول وایي دا تاوېدل را تاوېدل او توبلې او باجې وهل دا وایي زمونږ کلتور دی هغه خلکو د دې مولیانو مخالفت وکړو او مولیانو له جواب ورکړو چې هلکه تاسو چې دا کومه خبره کوئ دغه په ځای باندې ټیک ده چې یاره ښځې مځې پکې راغونډې شوي دي جینکۍ هم ولاړې دي او سړي هم ولاړ دي او ګډ وډ ګډېږي تاویږي ستاسو دا خبره خو ټیک ده خو که تاسو زمونږ په دې ګډا باندې دغه کوئ تنقید کوئ یا زمونږ په دې دغه باندې په دې تمبل ممبل باندې تنقید کوئ نو دا تاسو غلطه کوئ نو د دغې په مقابل کې نور هم ډېر شي غلط کارونه دي هغه په دې معاشره کې کېږي ټیک شوله که ملا راپاسې تنقید کوي په دغه مسله باندې چې یاره په پلانکۍ یونیورسټۍ کې دا غلط کار وشو نو ملا صاحب له دا سوچ پکار دی چې یاره زما چې کومه چاردیواري ده زما چې کوم ماحول دی هغه دونه سپارې چې په هغې کې غلط کار نه کېږي چې زه په بل سړي باندې تنقید کوم خو زه به خپل ګیر چاپېره وګورم چې زما په چاپېرچل کې دغه غلط کار کېږي او که نه کېږي که دغه نه کېږي نو بل غلط کار کېږي او که نه کېږي نو په دې باندې سوچ پکار دی هغه خلک چې هغه عوام دي او په دې شیز باندې تنقید کوي چې لکه دا غلط کار شوی دی ټیک شوله نو دغه عوامو له په خپلو ګریوانونو کې سوچ فکر پکار دی چې لکه دا خو یو کار وشو ګډېدل وشو توبله وغږېده ډول وغږېدو ټیک شوله نور داسې ډېر شی حرامیتوبونه چې ما او تا یې کوو هغې ته ما او تا چېرته په بده سترګه باندې کتلي دي په بد نظر باندې مو ته کتلي دي چې لکه دا پلانکې کار زما غلط دی زما په ملک کې په معاشره کې په دې پښتنه معاشره کې زیناګانې څونه عامې شوي دي په هغې باندې یو سړی رانغی په سوشل میډیا باندې ویډیو ورنه کړی چې لکه دا زینا کول دا غلط کار دی په پلانکي ځای کې د زینا اډه لګېدلې ده دغه د زینا اډه دې ختمه کړلی شي ځکه دا غلط کار دی د هغې په خلاف باندې چا اواز راوچت نه کړو حالانکې د دغې په مقابله کې دا ګډېدل وړه ګناه ده د زینا په مقابله کې دا ګډا کول او دغه تاوېدل را تاوېدل دا وړه ګناه ده ټیک شوله بعضې مولیان وایي د دې رقص اجازه شته دی ګورئ ښه دا وایي جایز دی داسې تاوېدل نو په هر څیز کې ښه روخ او غلط روخي دغه پکې اوس غلطه خبره وه چې یاره دو غلط کار وکړو ښځې ځان ته ودرولې وي خو زه یم د دې ښځو څه کار و چې راغلې ولاړې وي نه که نه نه د پروګرام دپاره د راتلو په چا باندې پابندي نه وه چې لکه تاسو به خامخا راځئ او دلته به ودرېږئ مونږ به ګډېږو تاسو به هم تماشه کوئ یا مونږ به دلته ګانې بجانې وایو تاسو هم تماشه کوئ نو دغه بعضې خلک اوس راپاڅېدلي که نه زما لور ده په دغه یونیورسټۍ کې زما پکې مور ده او ښکته ده او بره ده زه به اوس خپله لور خور دغه ته نه لېږم دغه یونیورسټۍ ته به یې نه لېږم یوازې دغه یونیورسټي نه نور هم ډېر شی داسې تعلیمي ادارې دي خو زه یم د معمولي غلط کار د وجې نه یو سیسټم نه دي بدنامول پکار ځکه مخکې ورځو کې داسې کار وشو چې په مدرسه کې یو مسله راپېښه شوله چېرته سوال کې ورپسې ده کې هغه هلک هغه مسله وه هغه مسله راچوته شوله نو دې خلکو یو اور بل کړو چې هلکه دا مدرسو والا داسې دي ښکته دي بره دي نو زه یم که د یوې غلطۍ د وجې نه ته ټول سیسټم بدنامې نو اوس د دې یوې غلطۍ د وجې نه که ستا ټول تعلیمي نظام بدنام شول په تا باندې یو بده لګي که نه به لګي که نه بده بهرحال د دغې معمولي غلطیانو د وجې نه یو بلکې لږ هغه د دغه ماده پکار ده لږ د جذب کولو ماده پکار ده یاره مونږ انسانان یو زموږ نه به کمزوریانې کېږي غلطیانې به کېږي د هغو نه غلطي وشوله ټیک شوله
دغه ته څوک جایز نه وایي چې یاره ته ښځه هم راوله او هلک هم راوله او دو نور ناشنا کارونه کېږي به هر حال خو ښځه او هلک راوله او دا به دلته ولاړ وي لکه ګډاګانې به کېږي یو شی به کېږي بل شی به کېږي دغه ناروا کار دی ټیک نه دی دغه اجازت نشته دی ځان له راغونډ شئ لکه ځان له تاو راتاو شئ هغې کې څه مسله نشته دی ټیک شوله شریعت د دې تمبل اجازت ورکړی دی خو د هغې دپاره خپل اصول بیان کړي دي په دغه اصول باندې که کې په دغه څیز باندې که کې په دې پلانکي څیز باندې د هغه تمبل خپله طریقه ښودلې که په دغه طریقه باندې دا تمبل جوړ شوی دی نو دغه تمبل وکړنګه په دغه کې څه مسله نشته دی شریعت ماشومانو جینکو ته په واده کې د ګډا اجازت ورکړی دی شریعت ماشومانو جینکو ته د ګانو بجانو ویلو د اشعارو ویلو اجازت ورکړی دی نو شریعت دونه سختی نه کوي چې په تا باندې بس په هر ځای کې روک ټوک کوي هلکه دا کار به نه کوي دا به نه کوي دا به نه کوي نه تا پسې پړی در پرېښی دی تا ته اجازت هم درکړی دی د بعضې کارونو خو په هغې کې دونه مبالغه نه دي کول پکار دونه زیاتې نه دی کول پکار چې یاره داسې حد ته ورسېږي چې د معاشرې ټولې معاشرې نظر تا ته شي هر سړی تا ته ګوري چې لکه غلط کار دی وکړو اوس څونه نقصان دی وکړو ټیک شوله ډېر شی پلاران ډېر شی کورنۍ ډېر شی خاندانونه به داسې چې هغوی به خپلې بچیان یې دغه سبق نه تعلیم نه وي بهر کې وایي چې هلک غلط کار شروع دی په یونیورسټۍ کې